سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له تیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د کب 18 چې د 2026 زیږدیز کال د مارچ له 9 سره برابره ده. تاسې ته له تیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د پاکستان بریدونو ته د متقي غبرګون متقي ویلي چې د هر ډول تیري په صورت کې له خپلې خاورې دفاع د افغانستان مشروع حق ګڼي. د یونیسف له لوري پر افغان خاوره د پاکستان بریدونو غندنه. د یونیسف دفتر استازي پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه غندلي. او د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې هره ورځ تر 1400 پورې بار وړونکي موټر د اسلام قلعه له بندر څخه تګ راتګ کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. متقي پر افغان خاوره د پاکستان برید ته په اشاره ویلي چې د هر ډول تیري په صورت کې له خپلې خاورې دفاع د افغانستان مشروع حق ګڼي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د بهرنیو چارو وزارت په ستوري ماڼۍ کې له کابل میشتو سفیرانو، ډیپلوماټانو، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د ځینو نړیوالو سازمانونو له استازو سره په ګډ روژمات کې پر افغان خاوره د پاکستان برید ته په اشاره د اسلامي امارت اصولي دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان له لوري وروستي امنیتي اقدامات د هیواد د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم دفاع په موخه دي. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت د ستونزو د حل لپاره د تفاهم، خبرو اترو او متقابل احترام پر بنسټ اړیکو ته ژمن دی، خو د هر ډول تیري په صورت کې له خپلې خاورې دفاع د افغانستان مشروع حق ګڼي. متقي د سیمې پر عمومي وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول پر ایران د بریدونو او همدارنګه د ایران او ځینې خلیجي هیوادونو ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ سیمه له امنیتي خطرونو سره مخ کړې ده. د غرض نوموړي د هیوادونو د حریم نقض او ملکي وګړو وژل د غندنې وړ بللي او په وینا یې د جګړو پراخېدل د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي او ټول هیوادونه باید د شخړو د حل لپاره د زور پر ځای د خبرو اترو، تفاهم او ډیپلوماټیک تعامل لاره خپله کړي. د یونیسف دفتر استازي د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر سره لیدنه کې پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه غندلي. د یونیسف دفتر استازي تاجالدین د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مولا عبداللطیف منصور سره لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د لوري د تیري له کبله کډوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او د یونیسف دفتر مشرتابه د پاکستان دغه کار غندي. نوموړي د غرض د اوبو رسولو برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. بلور د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر ټینګار کړی چې پروژې په ښه کیفیت او پر وخت بشپړې شي ترڅو خلک ورڅخه په سمه توګه ګټه پورته کړي. نوموړي له کمپونو څخه بې ځایه شویو کډوالو ته د اوبو رسولو او نور برخو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ترڅنګ یې دواړو لوریو پر لا زیاتې همغږۍ ټینګار کړی. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي چې هره ورځ تر 1400 پورې بار وړونکي موټر د اسلام قلعه له بندر څخه تګ راتګ کوي. یا دفتر ویلي سره له دې چې په ایران کې کړکېچ او جګړه روانه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د ټرانزیټ او تګ راتګ بهیر لا هم په عادي ډول دوام لري او تر اوسه پکې کوم جدي خنډ نه دی رامنځته شوی. د یا دفتر په وینا اوس مهال په منځنۍ توګه هره ورځ شاوخوا 600 بار وړونکي موټر ایران ته ځي او نږدې 900 بار وړونکي موټر د دې سرحدي بندر له لارې افغانستان ته راځي او د سوداګریزو توکو لیږد له کومې ستونزې پرته روان دی. دغه دفتر زیاته کړې چې د هرات ولایت سیمه اداره پر کورنیو بازارونو جدي څارنه لري او هر هغه سوداګر او پلورونکی چې د ایران د لارو د بندیدو په پلمه د توکو بیې په خپل سر لوړې کړي له قانوني او جدي چلند سره به مخ شي. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې شاوخوا 4 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده چې د هغې یوه لویه برخه د هرات ولایت د اسلام قلعه بندر له لارې ترسره کیږي. هرات کې د ترکمنستان جنرال قونسل د هرات له والي سره لیدنه کې سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. هرات کې د ترکمنستان جنرال قونسل باتور یولوف د هرات له والي شیخ مولانا اسلام جار سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پراختیا، د نفتي توکو د ټرانزیټ د اسانتیا او د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي دي. په یاده لیدنه کې د هرات والي ټینګار کړی چې اسلامي امارت له ترکمنستان سره د همکاریو پراخولو ته لیواله دی، څو د هیواد
هیواد په یوه مهم ترانزیتي مرکز بدل شي. د غرض د ترکمنستان جنرال قونسل له افغانستان سره د صادراتو او وارداتو د پراختیا لپاره د ګډو هڅو هرکلی کړی او په دې برخه کې د هرات د سیمه ییزې ادارې سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی. او وروستی خبر همدا چې د افغانستان بانک لومړي مرستیال د یونما له مرستیال او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام له مشر سره لیدلي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یونما له مرستیال اندرې کاراتوات او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام له مشر سټیفن روډریګز او مل پلاوی سره لیدنه کې د بانکي او مالي سکتور د ظرفیت لوړونې لپاره د یوه ګډ کاري چوکاټ یا پلیټفارم د جوړښت اهمیت او د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان بانک ویلي چې یاد پلیټفارم به د افغانستان بانک په همغږۍ د بانکي او مالي سکتور د ظرفیت لوړونې لپاره د یو ګډ کاري چوکاټ په توګه عمل وکړي. د دې له لارې به د ظرفیت لوړونې او روزنیزو پروګرامونو درسي مواد او د روزونکو ټاکنه به په منظم او همغږي ډول تنظیم او عملي کیږي. همدارنګه به د دې ګډ کاري چوکاټ له لارې د نړیوالو او کورنیو بنسټونو تخنیکي مرستې او فعالیتونه تر یوه واحد چتر لاندې راټولي شي څو د ظرفیت وړونې په برخه کې همغږي رامنځته شي، د تکراري فعالیتونو مخه ونیول شي او مرستې به په اغیزناکه توګه وکارول شي. افغانستان بانک زیاته کړې چې دغه ګډ کاري چوکاټ به د بانکي او مالي سکتور د ظرفیت وړونې لپاره د مالي تمویل د جلبولو زمینه هم برابره کړي څو نړیوال بنسټونه وکولی شي د همدې چوکاټ له لارې د روزنیزو پروګرامونو، تخصصي ورکشاپونو او مسلکي پرمختیایي فعالیتونو ملاتړ وکړي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله په امان.